د څېړنیزو موضوعاتو د وړاندې کولو او د اقلیم بدلون د نړیوال کانفرانس پای غونډه دلته د ننګرهار د کوز کونړ ولسوالۍ اړوند ناکام راپار کې د سیمه ییزو مسؤلینو ترڅنګ بهرنیو او کورنیو متخصصینو هم ګډون کړی دی. د دغه کانفرانس بهرني ګډونوال بیا د اوبو د مهار د بې ځایه لګونې په اړه ماشومانو او میرمنو ته د عامه پوهاوي، طبیعي ځنګلونو د کینولو سپارښتنې وکړي او زیاته یې کړه چې د اقلیم بدلون له امله د افغانستان د اغیزمنتیا په اړه به نړیوالو ته پیغام ورسوي. And we discussed with the authority and with the organizers that they've done a good job, that they should address this at the grassroots, starting educating the children as well as using the media and all effective means to preserve water. The most important way that people can help from outside Afghanistan is to stop doing bad. د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین بیا دغه کانفرانس له ګډونوالو او متخصصینو مننه وکړه چې ګډون یې کړی او خپل مقالې ورته سپارلې وي. دوی همداراز د اقلیم بدلون په برخه کې دغه ډول کانفرانسونه خورا اغیزمن وبلل او زیاته یې کړه چې د متخصصینو ترمنځ د مشورو د تبادلې په صورت کې ښه پرمختګ رامنځته کیدلی شي. ځکه چې د انسانانو تجربې شریکې شي، د ټولنو تجربې شریکې شي، د هیوادونو تجربې شریکې شي، د هغې نه پرمختګ راټوکېږي. موږ او تاسې په علمي لحاظ یو بل ته اړتیا لرو. علم سرحد نه لري، ټول کولی شو چې د یو بل نه یو څه زده کړو. د ننګرهار پوهنتون مسؤلینو بیا دغه کانفرانس په لاسته راوړنو خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې د پالیسۍ ټیم به یې دغه کانفرانس وروسته 20 ورځې کار وکړي او ترلاسه کړې پالیسۍ به د وزارتونو او ادارو سره شریکې کړي. هغه استادانو چې 40 مقالې د کانفرانس د علمي کمیټې د خوانه پوسټر پریزنټیشن ته د هغوی منل شوي او چاپ شوي، هغوی د خپلو مقالو نه او د خپلو تحقیقات او ریسرچونو نه دفاع کوي. اما پوهاوی تر سره شوی، د خارجي پوهنتونونو سره اړیکې پیدا شوي او دریم خبر زمونږ د پالیسۍ ټیم ناست هم دا اوس هم د دې نه وروسته به 20 ورځې کار کوي. د پالیسۍ ټیم مختلفې پالیسۍ به جوړوي او دا پالیسۍ به د مختلفو وزارتونو سره د چا چې په کم ځای کې ځای هغې ته به ورکول. په دغه کانفرانس کې د 10 بهرنیو په ګډون کورنیو متخصصینو 140 مقالې سپارل شوي وي چې له دغو به د پالیسیو ټیم پالیسۍ جوړوي. دوی همداراز په دغه کانفرانس کې د څېړنو وړاندې کوونکو 450 استادانو ته د ترفیع د ورکړې خبره هم وکړه. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.